زمارونو تواضع دې ته ویل کیږي، عاجزي دې ته ویل کیږي چې د آخرت په وجه باندې د دنیا لذتونو خوندونه پرېږدي، د دنیا لذتونو خوندونه پرېږدي، دې ته عاجزي ویل کېدلی شي. یو روایت کې دا راغلی اگر چې په سند باندې بعض علماو کلام کړی دی، چا چې لباس شهرت پرېښودو چې ناغوندم دا لباس ناغوندم، الله رب العالمین په ورځ د قیامت باندې وتا د جنت جوړې واغوندي. نن زمونږ نوجوان نسل د لباس شهرت ډېر شوقیان، په ګیره کې د ډیزاین جوړولو ډېر شوقیان، دې لپاره چې خلک موږ ته وګوري، خلک زموږ صفت وکړي. دا غریب د دې نه خبر نه دی چې دا خو زه خپل ځان تباه کوم په دې شهرت باندې. زمارونو حرام شی پرېښودل د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه دام تواضع ده. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه، آخري خبر عرض کوم. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا په تاریخ کې راځي، د اختر په ورځ باندې سبا د اختر دی، کور ته راغی، کور کې ماشومان دي، وړه ماشوم هم د نور هلکان هم دي، جنکۍ هم دي، نا ماشومې پکې ژړل. ما ورته ویل ولې ژاړې؟ ویل پلاره سبا اختر دی، د خلکو ماشومان به نوې نوې جامې اغوندي او موږ به سړې جامې اغوندو. هغه باندې شون کې د دې ماشومې ژړا لږ اثر وکړو نو فورن ووتو، فورن وتلاړ او خزانچي ته یې ویل زما چې د میاشتې کومې تنخواه ده نو هغه ماله لږ اډوانس کې راکړه، آینده میاشتې تنخواه ماله په اډوانس کې راکړه. هغه ورته ویل امیر المؤمنین بالکل به درکړم خو په یو شرط باندې. هغه ویل څه شرط دی؟ ویل شرط دا دی چې دا لیکل ما راکړه چې په آینده میاشت کې به ته ژوند دی. هغه ورته ویل دا لیکل خو زه نشم درکولی. بېرته واپس راغی کور ته، بچو ته یې ویل چې ستاسو خوښه ده که جهنم ته ټول ځو به زه به ورشم او تنخواه مخکې راوالم، او که خوښ یې ستاسو نو صبر به وکړو غونډ به جنت ته لاړ شو. هغې ورته ویل پلاره ویل چې بس موږ دا خوښه ده چې موږ د غونډ جنت ته لاړ شو. اختر مانځه ته ووتل نو زوی د هغه عبدالملک ابن عبدالعزیز، عبدالملک ابن عمر ابن عبدالعزیز دی ناست هلته د اختر په مانځه کې د پلار دی زوی ته وکتل، مخ یې داسې واړو لږ یې وژړل عمر ابن عبدالعزیز. زوی ورته وایي پلاره ولې؟ ویسې ستا په دې حال مې وژړل چې د خلکو دې لباس ته ګورې کېدی شي ستا زړه کې درد راغلی چې خلکو نوې جامې اغوستلې دي او د عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین زوی زړې جامې اغوستلې، ستا په دې حال ماله لږ ژړا راغله. هغه ورته وایي پلاره نن موږ ډېر په فخر سره ناست یو، زه نن ډېر په فخر سره ناست یم، زه خلکو ته دا ثبوت ورکوم چې زما پلار خیانت نه دی کړی په مال غنیمت کې، د مسلمانانو په مال کې خیانت نه دی کړی. نو سخت خوشحاله شو کور ته چې راغی، په کور کې ماشومانو راځي پلار خواله د اختر مبارکي او سلامي ورسره کوي. نو ماشومانو خپلې خولې پټې کړي دي په څادرو باندې. هغه ورته وایي بچو ولې خولې پټې کړي؟ وایي بابا موږ د پیاز سره روټۍ خوړلې ده، موږ چې تا باندې چېرته بوی درد شي بد بوی، موږ د پیاز سره روټۍ خوړلې هم پیاز سره. سبحان الله د امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز په کور کې د اختر په ورځ خوراک نه میلاویږي، هغه خپلو بچو باندې په هم پیاز خوري. دې ته عاجزي ویله کېږي. زما وروڼو موږ د تکبر په سیلاب کې لاړ غرق شو. موږ خو په بدن باندې په کپړه باندې دوړه هم نه پرېږدو، موږ خو انسان ته د انسان په نظر باندې هم نه ګورو، موږ خو پلار او مور ته هم د مور او پلار په نظر باندې نه ګورو، مشر ته د مشر په نظر باندې نه ګورو. مشران چې وګوري ځان لره تکبر نه ډک دي. که واده دعوت څوک چاته ورنه کړي دی بس دی به خلکو ته ګیلې کوي، ګوره فلاني ته واده کړی او ما ته پکې ډوله چا ونه ډېر سپک نظر یې راته وکړو. سبحان الله امیر المؤمنین په کور کې پیاز خوړلی کېږي او دی د نورو خلکو نه ګیلې کوي چې ما له چا دعوت رانه کړو. نن زموږ تکبر دې انداز ته رسېدلی دی.
لہذا زمرونو دا گناہی کبیره دا د دې ځان وساتئ تکبر پرېږدئ عاجزي وکئ من تواضع لله رفعه الله چا چې عاجزي کوله خاص د الله لپاره الله رب العالمین به اوچت کي الله رب العالمین به ډېر عظمت وله ورکي تکبر صرف د الله صفت دی هغه لوی واله خاوند دی لوی ذات دی علی بن ابي طالب خبر زما استاد تکبر څه حق دی من خو پیدا شیو من ماء مهین د سپکو بونه علی بن ابي طالب فرمایلی تخپل اصل ته وګوره د سپکو بونه پیدا یې چې کله بیا پیدا شوې نو ټول عمر تر مرګه پورې تا په خپل بدن کې ګندګي ګرځولې ده که کور تم داخل شي په خېټه کې د ګندګي پرته وه که مسجد ته راغلی په خېټه کې د ګندګي وه که په بازار کې هم په خېټه کې د ګندګي ستاره تکبر څه حق دی چې تی کې مونږ خو د ګندګۍ نه ډکي وو زما د تکبر سره څه کار دی الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ ته عاجزي نصیب کړي الله رب العالمین دې زموږ نه راضي شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين